سلامونه زموږ ګرانو خوږو دوستانو ملګرو په خاص ډول زموږ د ټیکنیکل شاهد یوټیوب چینل مینوالو ستړي مشئ خدای دې وکړي چې ټول ښه او جوړ صحتمند اوسئ. ګرانو دوستانو ملګرو موږ ستاسو لپاره نن ورځ یوه ډېره زبردسته خوندوره ویډیو اپلوډ کړې ده مثال په نظر کې نیولې ده. په نننۍ ویډیو کې موږ تاسو ته د یوټیوب چینل مکمل بشپړ طریقه ښایو. ټول سټیپونه مثال چې په همدې پروسه کې کېږي کومې مرحلې دي یا موږ تاسو ته په بشپړ ډول مکمل ښایو. ټول سټیپونه به کمپلیټ کوو چې مثال ستاسو چینل همدې ته آماده شي چې مثال پیسو ګټلو ته او په آینده کې مثال منیټایزیشن په وخت کې بیا کومه ستونزه او مشکل سره مخ نه شئ. چې څومره سیټینګ دی مثال په یوټیوب چینل کې چې کېږي دا مکمل سټیپونه چې په دې کې دا مکمل تاسو ته سټیپ بای سټیپ هر څه ښایم. تاسو فقط ټول هغه ملګري چې څوک غواړي چې یوټیوب چینل جوړ کړي دا ویډیو تر پایه وګورئ. ټول مکمل مرحله ټول مکمل سټیپونه ویډیو سټیپ بای سټیپ وګورئ چې په آینده کې مثال بیا په وروستۍ مرحله کې کومه ستونزه او مشکل سره مخ نه شئ. نو اوس به راشو مثال د یوټیوب چینل جوړولو طریقې ته. نو هر کله چې تاسو وغواړئ چې مثال یوټیوب چینل جوړ کړئ په همدې کې کار پیل کړئ نو تاسو باید په موبایل کې یو ایمیل ادرس ولرئ. یو ایمیل باید ستاسو سره په موبایل کې وي. هغه پروا نه کوي که مثال ستاسو هغه ایمیل مخکینی وي که اوس نوی مې جوړ کړی وي هیڅ پروا نه کوي یوټیوب پرې جوړیږي. نو هر کله چې تاسو په موبایل کې مثال ایمیل هم ولرئ نو تاسو بیا څه وکړئ تاسو به لومړی راشئ مثال یوټیوب اپلیکیشن ته. همدغه یوټیوب اپلیکیشن تاسو وینئ همدغه نه به تاسو کلیک وکړئ. همدغه که هر کله همدغه اپلیکیشن یا ستاسو په موبایل کې کار نه کړي یا خلاصیږي نه مخکې له مخکې باید تاسو خپله پلی سټور چیک کړئ همدغه به تاسو اپډیټ کړئ. که هر کله ستاسو څخه پلی سټور کې مثال همدغه اپلیکیشن اپډیټ وغوښته نو تاسو مخکې له مخکې همدغه یو ځل اپډیټ کړئ نه وروسته بیا په همدې کلیک وکړئ. هر کله چې مثال ستاسو اپلیکیشن اپډیټ کړئ یا مثال اپډیټ نه غوښته ستاسو اپلیکیشن آماده و تاسو په همدې یوټیوب اپلیکیشن باندې کلیک وکړئ. زه راځم په همدې اپلیکیشن باندې کلیک کوم. نو دلته به ستاسو لپاره همدا ډول یوټیوب اوپن شي مثال د یوټیوب کوم اپلیکیشن چې دی هغه به اوپن شي. دلته به تاسو فقط په همدې پروفایل نشان تاسو وینئ په همدې سر کې په همدې به کلیک وکړئ. هر کله مو چې په همدې باندې کلیک وکړو په همدې پروفایل نه دلته به تاسو ته ملګرو بیا همدغه شان یوه صفحه راشي. دلته به ستاسو هغه ایمیل تاسو ته ښکاري چې کوم ایمیل ستاسو په موبایل کې مثال داخل شوی وي هماغه ایمیل به تاسو ته دلته ښکاري. نه وروسته بیا تاسو راشئ مثال په همدې یور چینل تاسو وینئ په همدې باندې به کلیک وکړئ. هر کله مو چې په همدې باندې کلیک وکړو دلته تاسو ته یوه بیا بله مرحله راځي. لږ انتظار پاتې کېږو. دلته ستاسو نه مثال نوم غواړي چې تاسو په کوم نوم د چینل جوړول غواړئ. چې چینل مثال ستاسو د څه په باره کې جوړول غواړئ مثال کوم نوم به تاسو یو غوره کړئ خاص نوم چې مثال تاسو وغواړئ چې په هماغه نوم چینل جوړ کړئ. زه راځم دلته هماغه نوم چوم. په همدې دویم نیم باندې به کلیک وکړئ. دلته مثال دا ستاسو کوم مخکې له مخکې چې په کوم نوم ستاسو ایمیل جوړ کړی وي هغه نوم دلته انتخاب شوی وي. زما ملګری غواړي چې یوټیوب چینل جوړ کړي نو دلته زه په همدې موبایل کې یوټیوب چینل جوړوم. نو په همدې خاطر مې تاسو ته ویډیو هم جوړه کړه چې تاسو ته زه مکمل مرحلې وښیم مثال د یوټیوب چینل سټیپ بای سټیپ ټولې تاسو ته په همدې موبایل کې زه راځم مثال همدغه نوم ړنګوم. همدغه زما ملګری چې دی همدغه د سپورټ په باره کې د یوټیوب چینل جوړول غواړي همدا زه ړنګوم. دلته زه لیکم مثال دا لیکي چې ماته ولیکه چې افغان سپورټ همدا نوم ورکړه. زه افغان سپورټ نوم همدغه یوټیوب چینل ته ورکوم. افغان سپورټ په همدغه نوم مثال دی غواړي چې چینل جوړ کړي. نه وروسته بیا تاسو هم په همدې سیو نه کلیک وکړئ. دلته هر کله مو چې په همدې سیو نه کلیک وکړو همدغه نوم به اوس سیو شي. تاسو وینئ دلته مرحله روانه ده. همدې څخه وروسته مثال تاسو دلته په همدې پروفایل نه له همدې ځایه پروفایل هم انتخابولی شئ. همدې چینل ته چې کوم تصویر مثال مخکې له مخکې باید تاسو خپل چینل ته یو تصویر غوره کړی وي. مثال یو داسې تصویر یو داسې پروفایل جوړ کړئ مثال چې هغه یو صحیح منظم وي ستاسو چینل مطابق وي بیا ښایسته هم ښکاري ستاسو چینل هم خلک ښه خوښوي او سبسکرایب کوي. خو زما سره پیل حالا یو عادي غوندې تصویر په همدې موبایل کې وي. زه تاسو ته فقط ایله طریقه ښیم تاسو بیا همدې طریقې څخه کټ مټ استفاده کوئ. دلته راځم په همدې تصویر باندې کلیک کوم. دلته مې چې کلیک کوم مثال په همدې موبایل کې زیات تصویرونه شته تاسو دلته وینئ. دلته زه لومړی په همدې اپشن باندې کلیک کوم په همدې تصویر باندې وبښئ. دلته مثال همدا پروفایل به تاسو دا ډول منظم برابر کړئ مثال چې کوم ډول دا کرپ کوي تاسو وینئ همدا ډول صحیح دی. نه وروسته به تاسو دلته ملګرو بیا راشئ دلته ښکته تاسو د لاندې وینئ زه تاسو ته وښیم.
همدې څخه وروسته به تاسو دلته راشئ سیو اس پروفایل پکچر په همدې به کلیک کوئ. هر کله چې په همدې کلیک وکړو د ستاسو کوم تصویر چې دی همدغه به سیو شي. تصویر یې دلته د مرحله چې د روانه ده پروسس حالت کې دی همدغه سیو شو تصویر یې. دلته یې ولیکل مثال یو پروفایل پټو اپډیټ سکسسفولي. همدې څخه وروسته مثال دلته تاسو مثال خپل هینډل هم بدلولی شئ. اوس همدغه کوم هینډل پروسه چې ده دغه کوم نوی اپډیټ شو په 2022 کال کې همدا اضافه شوه. همدغه ستاسو د یوټیوب چینل لنډ لینک دی په همدې نوم هم ستاسو چینل چې دی سرچ کیږي. همدا هم تاسو بدلولی شئ که نه یې بدلوئ همدې پروا نشته خو همدا لینک هم چې تاسو چیرته سرچ کوئ مثال یا په بل موبایل کې ستاسو کوم یوټیوب چینل چې دی هغه به سرچ کیږي. همدې څخه وروسته به راشئ تاسو مثال په کریټ چینل باندې به کلیک وکړئ. دلته ستاسو چینل به جوړ شي. دلته مو چې کله په کریټ چینل باندې کلیک وکړو اوس زموږ کوم چینل چې دی همدغه جوړیږي مثال د پروسه کمپلیټ کیږي. لږ انتظار کو. نو دلته تاسو وینئ زموږ چینل چې دی هغه جوړ شو په بشپړ ډول. نور کومه مرحلې چې دي مثال هغه موږ بیا په ګوګل کروم براوزر کې ترسره کوو. هغه بیا دلته نه کیږي. تاسو فقط حوصله وکړئ مثال پاتې شئ ویډیو سره. تاسو ته زه ټوله مرحلې ښایم که به دا که تاسو لږ شان د غلطي هم وکړئ مثال په همدې سټیپونو کې یو سټیپ هم تاسو دغسې پرېږدئ مثال سکیپ یې کوئ نو ستاسو چینل بیا نشي مونیټایز کېدلی. مثال ستاسو کوم د چینل اصول چې دي هغه نه دي پوره کړي مثال ستاسو چینل نه منل کېږي. د تاسو وروسته بیا د کوم مشکل او ستونزو سره مخ نشئ تاسو باید ویډیو په دقیق ډول ټول سټیپونه وګورئ. زه راځم مثال دلته په همدې قلم نشان باندې بیا تاسو کلیک وکړئ. دلته هر کله مو چې دلته کلیک وکړو دلته به اوس یو بله صفحه تاسو ته خلاصه شي. دلته تاسو هغه نوم بیا هم بدلولی شئ. په همدې ځای کې تاسو وینئ دلته هینډل هم بدلولی شئ. دلته تاسو د خپل چینل لینک چې دی هغه هم کپي کولی شئ. همدې څخه وروسته دلته یوه بله مسله ده مثال ډسکریپشن. تاسو وینئ د خپل چینل په باره کې مثال جزئیات اضافه معلومات تاسو څه لیکئ هغه ولیکئ. په همدې ځای کې ستاسو چینل نه مثال کومې ویډیوګانې اپلوډ کېږي په کومو برخو کې هغه به دلته ولیکئ. زه به دلته فقط ولیکم چې مثال سپورټ یا کرکټ. خو زه اوس فعل حالا داسې څه نه لیکم. زما ملګری چې هر څه اضافه کوي هغه به اضافه کړي. د خپله خوښه دلته چې زه کلیک کوم تاسو ته کیبورډ فعال کېږي. تاسو وینئ خو زه له همدې څخه تېرېږم. مثال تاسو چې چینل چې په هره برخه کې تاسو به دلته هماغه باره کې جزئیات او تفصیل معلومات واچوئ نو ستاسو چینل ته به دا هم اضافه شي. نو هر څوک چې راځي مثال ستاسو چینل ګوري همدا ډسکریپشن به هم دوی ته ښکاري. کوم ډسکریپشن چې دی مثال هغه به تاسو ته بیا په همدې ځای کې ښکاري. تاسو دلته وینئ په همدې ځای کې به ډسکریپشن تاسو ته ښکاري. په همدې ځای کې به راځي ستاسو چینل کوم ډسکریپشن چې دی هغه به دلته ښکاري. که لیکل مثال ستاسو ډېره وه دلته مو جزئیات ډېر چولی بیا به مثال فقط به 3 جملې ښکاري. نوره چې مثال دلته څوک کلیک کړي مکمل جزئیاتو ته به داخلېږي. همدې څخه تېرېږو مثال دلته نوره خاص څه نه دي پاتې په همدې مرحله کې داسې خاص څه نشته. دلته مثال تاسو خپل پلیلیست هم کتلی شئ. که ستاسو سره کوم پلیلیست وي مثال په همدې کې ویډیوګانو ته ځان ته فولډر جوړوي تاسو دلته کتلی شئ. خو زموږ چینل نوی دی په همدې کې ځکه هېڅ ویډیو هم نشته په همدې خاطر موږ ته همداسې ښکاري. دلته چینل مثال په همدې ځای کې اباوټ خپل چینل په باره کې معلومات کتلی شئ دلته. خو لومړی زه مثال په همدې کې موږ تاسو سیټینګ کوو بشپړ کومه مرحلې چې دي هغه کمپلیټ کوو نه وروسته بیا راګرځو. دلته داسې خاص نور څه په همدې ځای کې نشته. دلته نور داسې خاص سیټینګ نه کېږي. اوس به راشو مثال کومه مرحلې چې دي کوم سټیپونه چې پاتې دي هغه به کمپلیټ کړو. نو همدې څخه وروسته به تاسو راشئ مثال خپل ګوګل کروم براوزر ته. ستاسو په موبایل کې د ګوګل کروم براوزر به تاسو ولټوئ. ګوګل کروم براوزر په هر موبایل کې وي. زه تاسو ته وښیم همدغه ته ګوګل کروم براوزر یې لیکي. دا په ټولو موبایلونو کې شته. مثال که ستاسو موبایل هواوي وي سمسونګ وي په ټولو موبایلونو کې هرې کمپنۍ سره تړاو لري همدا کوم اپلیکیشن چې مثال وبښئ کوم براوزر چې دی همدغه پکې شته. په همدې به کلیک وکړئ. په همدې مو چې کله کلیک وکړو په همدې کې به تاسو دلته ولیکئ یوټیوب. دلته به تاسو یوټیوب ولیکئ. په همدې براوزر کې به تاسو یوټیوب ته داخل شئ. دلته لیکم یوټیوب .com. یوټیوب .com دلته لیکم. په همدې کلیک کوم. هر کله مو چې دلته کلیک کړو ستاسو کوم چینل چې دی مثال هغه په همدې براوزر کې داخل شي. په همدې کې به تاسو داخل شئ. لږ انتظار پاتې کېږو چې نیټ کار وکړي. نو تاسو دلته وینئ زموږ کوم یوټیوب چینل چې دی مثال په همدې براوزر کې موږ داخل کړو. وروسته له همدې به تاسو دلته راشئ مثال په همدې پاس نشان تاسو وینئ
زه تاسو ته وښیم مثال همدلته په همدې درې نشان وینئ د سیر په همدې به کلیک وکړئ. بعضې موبایلونو کې دلته درې ټکي وي، خو تاسو په همدې موبایل کې همدغه اپلوډ نشان چې دی په همدې به کلیک وکړئ. دلته مو چې کلیک وکړو ستاسو مثال د خپل کوم براوزر چې دی دا ډیسکټاپ سایډ ته وړوئ، په همدې دا به چک مارک دی تاسو وینئ همدا چک مارک به دلته ولګوئ. دا مو چې کله ولګوئ زموږ کوم براوزر چې دی مثال هغه ډیسکټاپ سایډ ته ووښته د کمپیوټر سایډ ته تبدیل شو. تاسو وینئ هر کله چې موږ هلته چک مار ولګوو نو تاسو به حتما همدا چک مار لګوئ. ښه لږ انتظار پاتې کېږو، زموږ کوم یوټیوب چینل چې دی په همدې براوزر کې اوس داخلیږي، ډیسکټاپ شکل ته تبدیلیږي، لږ انتظار پاتې کېږو. تاسو وینئ دلته ګران دوستانو زموږ کوم چینل چې دی هغه داخل شو د کمپیوټر په سایډ کې په براوزر کې. ښه همدې څخه وروسته مثال بیا تاسو راشئ په کات دلته تاسو دلته وینئ په همدې نشان باندې به کلیک د پروفایل نشان به تاسو کلیک کړئ. دلته هر کله چې د پروفایل نشان باندې کلیک وکړو دلته تاسو ته یو لیست راځي، تاسو ته لږ د خاص زوم کم. ښه تاسو دلته ګورئ دلته مثال یو لیست ښکاره کېږي چې هر کله تاسو په همدې پروفایل نشان باندې کلیک وکړو دلته. ښه همدې څخه وروسته به تاسو په د یور مثال یوټیوب سټوډیو باندې کلیک وکړئ. دا تاسو وینئ په همدې به کلیک کړئ. هر کله چې په همدې کلیک کړه نو تاسو یوټیوب سټوډیو ته داخلیږئ، په همدې کې نو تاسو به یوټیوب سټوډیو ته داخل شئ. دا به مثال تاسو سټوډیو ته بوځي، لږ انتظار پاتې کېږو. ښه نو تاسو ته به ګرانو دوستانو ملګرو همدغه شان یو پروفایل راشي، هر کله مثال تاسو وینئ همدغه شان یو تصویر به تاسو ته راشي، همدا ډول شکل. دلته به تاسو په همدې کنټینیوز نه کلیک وکړئ. تاسو ته یې ولیکل چې ویلکم ټو یوټیوب سټوډیو، نو تاسو به دلته د کنټینیوز کلیک کړئ. هر کله چې کنټینیوز کلیک کړئ تاسو وینئ زموږ چینل نوی دی، په همدې کې هر څه صفر دي، په همدې کې هېڅ کومه ویډیو څه نشته نه ښکاري. دلته به بیا تاسو ګرانو دوستانو زه تاسو ته اوس چینل هم وښیم. زموږ چینل کوم منیټایز چې دی ان اویلیبل به وي، ځکه چې موږ دلته په همدې کې سیټینګ نه دی کړی. دلته که هم زه په همدې منیټایز ډالر نشان باندې کلیک وکړم تاسو اوس ګورئ، لږ انتظار پاتې کېږو چې نیټ کار وکړي. تاسو دلته وینئ دلته یې لیکلي منیټایزیشن ناټ اویلیبل ان یور لوکیشن، نو دلته به تاسو اوس خپل لوکیشن چینجوئ. موږ تاسو ته اوس مکمل طریقه ښایو چې لوکیشن چیرته چینج کېږي چې زموږ منیټایزیشن به ان شي. اوس زموږ کوم منیټایزیشن چې دی اپ ته موږ یوه پیسه هم په همدې طریقه له یوټیوب څخه نشو ګټلی چې په همدې کې سیټینګ ونه کړو. ښه اوس راځو مثال بشپړ سیټینګ کو. د سیټینګ لپاره به تاسو دلته ګرانو دوستانو ښکته راشئ. دلته تاسو وینئ سیټینګ په همدې ځای کې، زه تاسو ته صفحه لږ زوم کړم. دلته تاسو د سیټینګ وینئ، په همدې سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. ښه تاسو دلته وینئ همدا سیټینګ په همدې به کلیک وکړئ. هر کله چې په همدې کلیک وکړو تاسو ته یوه دغه شانتې صفحه خلاصیږي، لږ انتظار پاتې کېږو. دلته تاسو د خپل یوټیوب چینل په د اول سټیپ کې خپله کرنسي هم چینجولی شئ. مثال کومه کرنسي غواړئ هغه هم تبدیلولی شئ. دلته د مکمل هیوادونو کرنسي شته بغیر له افغانستان، نو بېلحال هغه ډالر ښه دي. مثال یو ایس ډي ډالر موږ له هغه څخه استفاده کوو. ښه همدې څخه وروسته مثال تاسو چې بله کرنسي غواړئ بله کرنسي هم انتخابولی شو، خو ډالر ښه دي مثال همدغه انتخاب کړئ. ښه همدې څخه وروسته مثال بیا چینل ته راځو، په همدې دویم یوه نه به کلیک وکړئ. دلته مثال چې تاسو هر کله راشئ په همدې چینل باندې به کلیک وکړئ. چینل تاسو وینئ په همدې به کلیک کړئ. له همدې څخه وروسته به دلته بیا دوستانو تاسو یو خپل هیواد انتخاب کړئ، یو داسې هیواد چې مثال په هغه کې منیټایزیشن ان وي بغیر له افغانستان. نن سبا په ټولو هیوادونو کې ان دی، نو دلته موږ راځو یو هیواد انتخابوو. مثال په همدې ځای چې کله کلیک وکړئ اوس کوم لوکیشن چې دی مثال منیټایزیشن چې دی اپ ته دا به اویلیبل شي، اوپن وشي. ښه دلته موږ سره بیخي زیات هیوادونه تاسو وینئ په همدې لیست کې بیخي زیات هیوادونه، خو موږ یونایټډ سټیټ انتخابوو. ښه خبره همدا ده چې یونایټډ سټیټ انتخاب کړو. یونایټډ سټیټ په واسطه څه کېږي موږ راځو دلته مثال لټوو یونایټډ سټیټ امریکا، همدغه څخه استفاده کوو. ښه دلته ساوت افریقا انتخاب شو، خو بیرته زه راګرځم یونایټډ سټیټ دلته انتخابوم. تاسو دلته وینئ یونایټډ سټیټ همدا به تاسو انتخاب کړئ. ښه هر کله چې همدا باندې کلیک وکړو اوس زموږ کوم د سیټینګ چې دی دا هغه سیو کېږي، دا به سیو کړئ. تاسو دې څخه وروسته به تاسو بیا راشئ همدلته په همدې کونج کې د ښای کونج تاسو وینئ په همدې کې په همدې سیو باندې کلیک وکړئ. هر کله چې په سیو باندې کلیک وکړو اوس همدغه کوم سیټینګ چې دی دا سیو کېږي. تاسو وینئ د کوم زموږ سیټینګ چې دی همدغه سیو شو. اوس که موږ بیرته راشو مثال منیټایزیشن ته، زموږ منیټایزیشن ان شوی دی. تاسو دلته وینئ هر څه وښودل شول،
خو تاسو دلته وینئ زموږ کوم د یوټیوب چینل کوم منیټایزیشن چې و هغه اویلیبل شو، مثال ان شو د آب حالت څخه ووته. اوس مو په همدې چینل نه موږ تاسو کولی شو چې 100% مثال پیسې وګټو، پیسې په ګټلی شو، خو په شرط دی چې کوم شرطونه دي چې هغه پوره کوي. زه تاسو ته شرطونه هم ښیم که تاسو مثال څوک له شرطونو سره نه وئ بلد، شرطونه ته معلوم نه وي چې کوم شرطونه دي، کوم قوانین دي چې یوټیوب تاسو ته ښودلي دي. ښه له همدې څخه وروسته مثال اوس نور هم لږ څه شته په سیټینګ کې، د یو کار خو وشو. همدې څخه وروسته بیا تاسو راشئ مثال په همدې سیټینګ نه به کلیک وکړئ. دلته تاسو وینئ په همدې سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. هر کله مو چې دلته کلیک وکړه تاسو ته بیا یوه داسې صفحه راځي. دلته مثال بیا تاسو راشئ دلته په همدې چینل باندې به کلیک وکړئ. هر کله مو چې په چینل باندې کلیک وکړه دلته به تاسو بیا راشئ مثال همدا کیورډ وینئ. دلته موږ تاسو هیواد انتخاب کړو، منیټایزیشن مو په اویلیبل کړه. دلته به تاسو یو هیواد انتخاب، مثال دلته به تاسو د خپل چینل نوم واچوئ چې هر کله بیا ستاسو چینل چې څوک غواړي چې سرچ کېږي په همدې کیورډ کې. خو همدې ټکي ته مو پام وي ستاسو چینل څه وخت لپاره نه سرچ کېږي، ستاسو چینل نوی دی. تاسو به مثال همدې ته زړه نه تنګوئ چې زموږ چینل د اوله نه سرچ کېږي، د څه مشکل دی. لږ وخت نیسي، ستاسو چینل چې څومره پر مخ ځي مثال ورو په ورو ستاسو چینل به سرچ کېږي، ویډیوګانې به مو هم سرچ کېږي. ښه دلته به زه اوس خپل نوم ولیکم، زما د یوټیوب چینل چې کوم نوم دی هغه به تاسو دلته چوئ. دلته به تاسو اضافه معلومات نه لیکئ ګډ وډ، تاسو به د خپل چینل نوم چوئ دلته. ښه دلته لیکم سپورټس. همدې څخه وروسته به تاسو انټر ووایئ. مثال د انټر څخه وروسته بیا دا ولیکئ افغان سپورټس. همدا ډول به تاسو دا 3 ځله ولیکئ مثال په همدې ځای کې. بیا لیکم مثال افغان، او ما دلته غلطي وکړه، مثال افغان فقط ولیکه افغان سپورټس. همدا چې کله ولیکئ مثال بیا به هم انټر ووایئ. دا کار هم چې وشو همدې څخه وروسته به راشئ بیا به هم دلته په همدې کونج کې په د سیو باندې کلیک وکړئ. همدا سیټینګ به هم سیو شي. ښه لږ انتظار پاتې کېږو. همدا سیټینګ هم وشو. له همدې څخه وروسته به اوس بیا تاسو راشئ مثال بیا هم همغه سیټینګ ته. دلته اوس نوره سیټینګ لږ هم شته، مثال یو سټیپ بل هم پاتې دی، نور څه خاص څه په همدې کې نشته. یو سټیپ بل هم مهم سټیپ دی چې ویریفیکیشن دی. دلته به اوس موږ د خپل یوټیوب چینل ویریفیکیشن هم وکړو کمپلیټ ډول چې زموږ یوټیوب چینل چې دی ویریفای شي، کومه ستونزه او مشکل بیا نه پکې راشي. مثال موبایل نمبر به یې ویریفای کړو. ښه تاسو متوجه اوسئ. ښه دلته به تاسو بیا راشئ مثال په همدې سیټینګ مرحله کې به تاسو په چینل باندې کلیک وکړئ د ویریفیکیشن مرحلې ته. اوس موږ راځو دلته به تاسو راشئ مثال فیچر الیجیبیلیټي په همدې به کلیک وکړئ په 3م سټیپ باندې. دلته تاسو وینئ مثال د کوم یو سټیپ چې دی دا انیبل دی، مثال همدغه انیبل نه دی. اوس به موږ تاسو همدغه هم انیبل کړو. تاسو دلته متوجه اوسئ. دلته تاسو بیا په 2م سټیپ باندې دلته کلیک وکړئ. هر کله مو چې 2م سټیپ باندې کلیک وکړو لږ انتظار پاتې کېږو. ښه دلته چې کله تاسو په 2م سټیپ باندې کلیک وکړئ تاسو ته همدغه شان یوه صفحه راځي. دلته تاسو ته لیکي مثال چې ویریفای کوئ فون نمبر. تاسو به دلته خپل د موبایل نمبر واچوئ. دلته چې کله کلیک وکړئ تاسو ته یو لیست راځي، مثال په هغه کې تاسو ته مکمل کونټري هیوادونو نومونه وي. تاسو په هغه باندې کلیک وکړئ. هلته به خپل هیواد انتخاب کړئ چې تاسو په هر هیواد کې یاست، مثال که په بل ملک کې یاست یا امریکا کې یا یونایټډ عربي امارات کې، افغانستان، پاکستان کې. په همدې طریقه به تاسو همدغه پروسه مخته وړئ. دلته به تاسو خپل ملک انتخاب کړئ. ښه اوس موږ ته یو لیست راوړي. دلته به بیا تاسو په همدغه مرحله کې خپل هیواد انتخاب کړئ. دلته چې کله کلیک وکړئ کوم هیواد کې چې تاسو اوسیږئ هغه هیواد به تاسو دلته انتخاب کړئ. مثال زه دلته افغانستان انتخابوم. فعلا افغانستان کې دی. دا کوم ملګری مې چې دی همدغه موبایل نمبر په افغانستان کې مثال دا اوسیږي. موبایل نمبر یې هم زما سره دی. دلته زه په همدې افغانستان باندې کلیک کوم. هر کله مې چې دلته کلیک وکړه همغه نمبر به تاسو دلته داخل کړئ. دلته زه نمبر اچوم، کوم نمبر چې دی دلته به مثال تاسو فقط ولیکئ دا ډول سره 0 چې کوم نمبر ستاسو وي هغه به دلته واچوئ. مثال هر کله چې په همدې ترتیب کوم نمبر دلته واچوه همدې څخه وروسته به تاسو په د ګیټ کوډ باندې کلیک کړئ. دلته تاسو ته وایي مثال تاسو ته یو هغه درکړي چې تاسو ته به کوډ لاړ شي، خو زنګ هم درسي. موږ 2م سټیپ انتخاب نه کړو. اوس به زموږ نمبر ته یو کوډ راورسېږي، مثال د ملګري نمبر ته. هغه کوډ به موږ دلته داخلوو. لږ انتظار پاتې کېږو چې موږ ته کوډ راشي. مثال شپږ عدده کوډ وي هغه به موږ دلته داخل کړو. ښه موږ ته کوډ راورسېده. زه به اوس همغه کوډ دلته داخل کړم. دا هر هیواد ته چې تاسو په هر هیواد کې یاست همدغه کوډ تاسو ته در رسېږي. ښه دلته اوس زه هغه کوډ اچوم. مثال
اوه سوه 19 همدې څخه وروسته بیا تاسو دوستانو په همدې سبمیټ باندې کلیک وکړئ. تاسو وینئ زموږ کوم نمبر چې دی ولیکئ کنګریټولیشن یور فون نمبر از ناو ویریفاید. ویریفای شو، زموږ چینل هم ویریفای شو مثال په د نمبر باندې. نو تاسو ته که هر کله مثال کوډ رانشي تاسو ته بیا زنګ هم راځي. هلته دویم اپشن چې وه مثال خو ویډیو لږ شانتې تیزه لاړه شوه، هلته بیا تاسو ایمیل هم مثال زنګ هم انتخابول شئ، کال هم درته کېږي که کوډ درته رانشي په دریم ځل سره. ښه 2 ځله تاسو مثال اپلای کولی شئ چې کوډ درته رانغږي مثال تاسو ته هلته چې کله کال انتخاب کړئ تاسو ته زنګ هم کېږي، ډایرکټ همدغه نمبر ته تاسو ته یې ښایي. ښه همدې څخه وروسته مثال ملګرو تاسو اوس بیک شئ، زموږ کوم چینل چې دی هغه په بشپړ ډول جوړ شو، په همدې کې اوس کومه ستونزه نشته. تاسو دلته وینئ مثال همدغه به اوس هم انیبل شي، تاسو وینئ انیبل شو، تاسو وینئ همدغه سټیپونه هم کمپلیټ شول، په همدې کې ټول مکمل هر څه بشپړ شول. ښه وروسته له همدې څخه به تاسو همدغه کوم دریم سټیپ چې دلته دریم سټیپ هم دی خو همدغه کومه پروا نه کړي، دا فقط هغه وخت انیبل کېږي مثال چې کله تاسو دلته ویډیوګانې اپلوډ کوئ. اوس فعلا زموږ ویډیوګانې نشته، چینل نوی دی، دلته فقط تاسو په د کلوز باندې کلیک کوئ، هېڅ مشکل نشته. نور دلته مو چې کله کلوز بټن پریس کړه اوس تاسو چینل چې دی مثال هغه په بشپړ ډول جوړ شو، کومه ستونزه او مشکل په همدې کې نشته. نو موږ کوم سیټینګ چې و ګرانو دوستانو هغه اوس په بشپړ ډول ترسره کړو. زموږ چینل اوس په بشپړ ډول آماده شو، په همدې نه موږ اوس کولی شو چې پیسې وګټو په هغه حالت کې چې کله شرطونه پوره کړو. زه به تاسو ته د شرطونو په باره کې هم لږ ووایم چې مثال شرطونه یې په همدې ډول دي چې تاسو باید لومړی 1000 سبسکرایبر په همدې کې پوره کړئ. مثال 1000 کسانو به ستاسو چینل سبسکرایب کړی وي، همدې څخه وروسته 40,000 ستاسو کومه ویډیوګانې چې دي هغه به کتل شوي مثال له خلکو لخوا مثال 40,000 واچ ټایم به پرې راغلی وي. بیا تاسو کولی شئ مثال چې تاسو له همدې څخه پیسې وګټئ. ښه له همدې څخه وروسته یو کار بل هم پاتې دی، تاسو به مثال دا خپل چینل چیرته چیک کوئ نو تاسو به هر وخت لپاره همدې ګوګل کروم براوزر ته راځئ، دلته به چیک کوئ نه. له همدې څخه وروسته به تاسو ته زه یو اپلیکیشن وښیم، هغه به ډاونلوډ کړئ، تاسو دلته خپل سبسکرایبر هم چیک کړئ په اسانۍ سره، خپل ویډیو انالایټیک هم چیک کړئ مثال چې زما ویډیو څومره کتل شوي دي، مثال څومره ویوز مې وخوڅي دي. همدې دپاره یو ډېر زبردست اپلیکیشن دی د یوټیوب، زه به تاسو ته هغه وښیم. ښه تاسو دلته وینئ تاسو ته سبسکرایبر ښیي، تاسو دلته واچ ټایم ښیي، تاسو هر څه صفر دي، ستاسو چینل نوی دی نو تاسو ته زه اوس همغه اپلیکیشن ښیم، هغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کوو له نیټ څخه. یعنې وروسته مثال په اپلیکیشن کې زه تاسو ته طریقه ښیم چې په همدې کې تاسو په همدې ډول کسئ. ښه زه راځم پلی سټور ته. هر کله چې تاسو پلی سټور ته راشئ دلته نوره ستاسو په چینل کې په بشپړ ډول کار خلاص شو، چینل مو په بشپړ ډول جوړ شو، نو تاسو باید کټ مټ له همدې طریقې څخه استفاده وکړئ، په همدې طریقه مخته لاړ شئ. ښه زه راځم اوس پلی سټور ته، له پلی سټور څخه به زه همغه اپلیکیشن را ډاونلوډ کړم. زه دلته لیکم مثال یوټیوب سټوډیو، دلته به تاسو ولیکئ یوټیوب سټوډیو. ښه دلته به تاسو بیا په همدې غنې کلیک وکړئ. تاسو وینئ دلته یوټیوب سټوډیو مو چې کله سرچ کړه په همدې به کلیک وکړئ. هر کله مو چې په همدې کلیک وکړئ همدې څخه وروسته به همدغه انسټال کړئ. لږ انتظار پاتې کېږو. نو تاسو دلته وینئ ګرانو دوستانو زموږ کومه یوټیوب سټوډیو چې ده هغه ډاونلوډ شوه، نو اوس انسټالیږي، لږ انتظار پاتې کېږو چې دا ډاونلوډ شي. دلته بیا په همدې نه کلیک کړو. تاسو وینئ زموږ کومه یوټیوب سټوډیو چې وه هغه انسټال شوه. اوس به دلته په همدې اوپن باندې کلیک وکړو. زه به تاسو ته اوس ټوله مکمل طریقه وښیم په همدې اپلیکیشن کې چې تاسو خپل چینل چې دی څنګه چیک کولی شئ، په کومه طریقه سبسکرایبر، واچ ټایم مثال هر څه اوس په همدې ډېر زبردست اپلیکیشن دی، په همدې کې هر څه په اسانۍ سره تاسو کتلی شئ، چیک کولی شئ. دا که مخکې داسې اسانتیا نه وه خو اوس وخت کې همدغه اسانتیا په همدې کې رامنځته شوه مثال چې ډېر اپشن په همدې کې اضافه شوې. ښه تاسو وینئ ګرانو دوستانو زموږ کوم چینل چې و هغه په همدې اپلیکیشن کې داخل شو. دلته تاسو ته لیکي مثال چې ستاسو د کوم یوټیوب چینل چې دی مثال همدغه سټوډیو تاسو ته نوټیفیکیشن کې میسیج دی کې مثال یا څوک کمنټ ته کې مثال بله مسله وي نو تاسو دا ټرن ان کړئ، دا صحیح دی. دلته به په همدې باندې کلیک وکړئ مثال ټرن اپ کوئ مه. ښه همدې څخه وروسته تاسو دلته وینئ زموږ سره هېڅ کوم نه سبسکرایبر شته نه کومه ویډیو شته، زموږ چینل نوی دی.
نو دلته تاسو ملګرو په همدې ځای کې خپل تاسو ویوز کتلی شئ. تاسو وینئ چې ستاسو څومره ویوز اخیستي وي. مثال په 28 ورځې کې دلته کال هم ورتلی شي، 7 ورځې هم انتخابېږي، ټول شته. دلته خپل تاسو ویوز چیک کولی شئ. دلته تاسو واچ ټایم چې څومره واچ ټایم تاسو اخیستی دی. دلته په همدې کې مثال په همدې کنټینټ نه چې تاسو کلیک کړئ د لاندې تاسو وینئ، دوهم په همدې کې تاسو خپلې ویډیوګانې کتلی شئ. دلته چې کلیک وکړئ لږ انتظار کېږو چې مثال څومره ویډیوګانې مو تاسو اپلوډ کړي، دلته لیست په شکل تاسو ته راځي. خو دلته اوس فعل هم زموږ سره ویډیو نشته. دلته بیا شرټ ویډیوګانې کتلی شئ، دلته لوي ویډیوګانې، دلته پلی لیست کتلی شئ په همدې ځای کې. تاسو هر څه منظم ډول کتلی شئ. دلته بیا خپل مثال په همدې نه وروسته دلته چې ښکته راشئ تاسو وینئ په همدې کې خپل انالایټیک، مثال د انالایټیک دی لکه څه ډول چې په ګوګل کروم براوزر کې په همدې ډول دلته هم کتلی شئ په اسانۍ سره. دلته لږ کلیک کړو، انتظار پاتې کېږو. خو دلته لږ نیټ کو مشکل دی، چې د نیټ تیز وي دا هر څه په منظم ډول ځای راړوي. تاسو وینئ دلته هر څه کتلی شئ. دا کټ مټ لکه څه ډول چې په براوزر کې خلاصېږي هماغه ډول دلته هم کار کوي. اوس ډېر تغیرات په همدې کې رامنځته شوي. دلته خپل کمنټ کتلی شئ. دلته بیا خپل منیټایز کتلی شئ. مثال منیټایزیشن ستاسو ته مکمل هغه سټیپونه ښیي، مثال چې څه ډول تاسو ته په ګوګل کروم براوزر کې ښکاره کېدل. دلته چې کله په منیټایز باندې کلیک کوئ، همدغه اپشن مخکې په همدې سټوډیو کې نه وه، خو اوس اضافه شوه. مخکې به تاسو چې خپل منیټایز که مثال واچ ټایم کتلو په بشپړ کمپلیټ ټول، تاسو بیا ګوګل کروم براوزر ته داخله دی. اوس دلته یې کتلی شئ. تاسو وینئ مکمل تاسو ته دلته سټیپونه ښایي. زموږ هر څه ان دي. همدغه کوم ټو ویریفیکیشن چې دی دغه به هم ان شي. تاسو دلته وینئ زموږ سبسکرایبر هم نشته، واچ ټایم هم نشته. همدغه به تاسو پوره کوئ 1000 سبسکرایبر او 40,000 غنټې واچ ټایم، نو تاسو بیا له همدې څخه پیسې ګټلی شئ. نو په همدې طریقه وه د یوټیوب چینل د جوړولو. نو تاسو باید کټ مټ په همدغه طریقه لاړ شئ، ټول سټیپونه په همدغه ډول کمپلیټ کړئ، بشپړ کړئ. نو انشاءالله ستاسو په چینل کې بیا کومه ستونزه او مشکل نه جوړېږي.